بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مروریږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه کم مرور شم دانش صاحب نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټوله لږ شي راوله انصاف اول امن به هله راځي او چرته چې انصاف نه وي هلته امن نه راځي حسد لمبه کړي رکړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو او موږ خپل غمونه دومره نه سیزي څومره چې د بل په خوشحالو سوځو زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړم چرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او په هغه ځای کې ناسته نه کوم ساه مې وځي چې په چا ښه نه لګم یا را باندې ښه نه لګي ښکاري چې ځواني راړه بوډا شومه نرم خوراک سخ را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي د اخترو او میلو نه بې نیازه د فکرونو په ټالونو پورې زانګم او لکه بند مارغه بېوسه په پنجره کې د پنجرې په دیوالونو پورې زانګم او دا ظفریاب صاحب ته دا یو قطعه ډالۍ کومه چې کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څه که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور به دې هله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي او داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې د یار د ښایست ولوکي او ستا لشي لشي ازغي ازغي باڼو باغ ته لکه څوک د غنو شپو لوکي ویښ چې یمه څنګ به جانان هیر کما خوب دی الله راولي که هیر شنو او څه به درته ووایم د ژوند په باب هر څنګه چې تیر شه خو بس تیر شه زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده او د کم مین د بېوسۍ په داستانو جاړمه په غم لړلې د آدم او د درخو قصه ده او څه د بېوسو بېوسي څه د زردارو مزې د تراړو شونډو او د شوخو اننګو قصه ده او ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلې ما بیان کړې د خوارانو د سلګو قصه ده او سیراج پرېښي د سرو شونډو سرو لبانو قصې د ولږو تندو دا قصه ده اورېدو قصه ده ستاسو ډېره ډېره مننه بس دی نورو ستاسو هم ستړي شوي مهرباني